مینه خو مې خپل سکر تر د لور سره کړی واده کړی مې د قصه ختمه. تاسو نه کوم چې شاعري څنګه شروع کړه ولې شروع کړه 17-18 تاسو شروع کړو تقریبا سون انکم کو سون ډالر هم ته نن ورځ پورې وګټل. پاکستان او افغانستان داسې دي لکه تن کې چې سر او تنه ده منډې څخه غمونه راشي یا چاته څه ناکام محبتونه وکړي مینه وکړي د هغې نه بعد یو انسان نه شاعري جوړېږي. السلام علیکم ګرانو کتونکو نن راسه موجود دی خوا کې ضمیر خان ضمیر دیونه به څو پوښتنې هم کوم د ډېر وخت نه زما په ذهن کې چې یار دوی سره کله ملاقات کېږي چې دا پوښتنې به دې کوم د 2017-18 نه دوی زه ګورم فالو کوم خو دا پوښتنې زما په ذهن کې د هغه ټایم نه هغه هم دې کوم او دوی به راسره شاعري هم شریک کوي. ویډیو راس تر اخره پورې ګورئ او له خپل ملګرو سره هم شریکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. قربان دې شمه. ضمیر خان اول لومبي خو راته دا وایي تاسو د کوم ځای سره تعلق ساتئ؟ اول لومبي خو درته دا وایم چې زه د ملکڼي جنسۍ سره تعلق ساتم او بیا هلته کوټ منظرې بابا بړکلی ورته وایي د هغې سره تعلق ساتم. لومبي پوښتنه خو زه دا تاسو نه کوم چې شاعري څنګه شروع کړه ولې شروع کړه؟ شاعر الله پاک پیدا کړی شاعري. مونږ ته خو داسې ښکاري چې مطلب یو انسان باندې څه غمونه راشي یا چاته څه ناکام محبتونه وکړي مینه وکړي د هغې نه بعد یو انسان نه شاعري جوړېږي. هغه خبره دې په سر سترګو قبوله ده خو هر شاعر به عاشق وي خو هر عاشق په شاعر نه وي. ها بل سوشل میډیا د کم وخت نه شروع کړو په څه سوچ باندې شروع کړي وه؟ سوشل میډیا خو چې هر څوک شروع کوي نو په دغه سوچ شروع کوي چې مشهور شم. دا خو هم خو زه به داسې پوښتنه وکړم چې تر دې نن ورځ پورې د سوشل میډیا 17-18 تاسو شروع کړو تقریبا سون انکم کو سون ډالر هم ته نن ورځ پورې وګټل؟ ډالر خو مې ته نه دي ګټلي او انکم به راته دغه زه ووایم چې که سعودي ته پروګرام له تللی هم خلکو پیسې راکړي که دوبۍ ته تللی هم خلکو پیسې راکړي دغه انکم مې ته کړی. بل یو پوښتنه کوم مینه هم چېرته کلې؟ مینه خو مې خپل سکر تر د لور سره کړی واده کړی مې د قصه ختمه. مونږ دا سوچ دی زموږ د ځوانانو دا سوچ دی چې کله مینې میلاو نه شي نو دا د غربت د لاسه انسان نه ځي. پښتانه زه تر میډل کلاس پې هم تعلق ساتي چې دا غربت وي نو مینه به د لاسو نه خامخا ځي. مینه راتل صاحب وایي چې د قسمتونو فیصلې په اسمانونو کېږي او ته په ځمکه کرخرا کاږې چې دا به کېږي. زه ستا د مینې نه منکر نه یم خو څه وکړمه ماله هېڅکله دا حالات اجازت نه راکوي. د قسمتونو فیصلې چې کومې دي رښتې د الله پاک په اسمان کې کوي په دې کې د انسان څه کمال نشته. بل ضمیر خان مونږ ګورو که نه اکثر چې زموږ په پښتنو کې څوک مشهور شي فیمس شي هغه نورو خلکو له سپورټ ورکړي په میډیا باندې مخې له راوړي خو چې کله هغه لږ فیمس شي بیا خپل زاړه ملګري ټول فری دي. دې څه وجه کېدای شي؟ نو زه خو راته وایم چې نن سبا په ژوند کې د ټولو نه ښه ملګری قید اعظم بابا دی. د ده نه ښه دوست نشته. مطلب چې کله قید اعظم بیا ورته ملګري نه فری دي؟ نه دا قید اعظم بابا چې د سره وي که نه هېڅوک پرې په خیال کې نه راځي او چې دا د سره نه و که نه غریب به هم درته یادي او خان به هم درته یادي. ها بل یو خبره کوم تاسو ډېر خلک ګوري ډېر خلک داسې مینه لري زه تاسو خلکو له پیغام ورکوي اکثر زموږ په میډیا اکټیویسټ کې څوک راغلی د پاکستان بیرغ به لګولې هغه ځای نه بل لا چې د افغانستان بیرغ به لګولې منځ کې یو بل ته خبرې کوي په دې سوچ یاره موږ په میډیا باندې $100 وګټو خو په منځ کې هغه د پاکستان او د افغانستان څومره پښتانه چې دغه منځ کې نفرتونه خواره کړي مطلب بیا د یو بل سره مرسته نه کوي. دې خلکو له تاسو څه پیغام ورکوي چې دغه هر څه ختم شي؟ پاکستان او افغانستان داسې دي لکه تن کې چې سر او تنه ده دا د یو بل رونه دي. که په دې کې څوک نفرت خورئ نو هغې ته زه نفرت نه وایم هغه شرپسند خلک دی وي دي خپل کار دی کوي. دغه خلکو په عقله زه کمنټس نشم درکولی. بل زه غواړم په دې ویډیو کې تاسو موږ سره څه داسې شاعري شریک کړئ چې مطلب هغه د پښتنو حوالې سره د هغو د امن او د مینې حوالې سره د اتفاق حوالې سره وي. اتفاق خو که ته خبره کېداره چې انده خو ټول دی چې 4 ورخېجې شپږ تېرادانګې په کال کې هم کیلو نشئ تللی. مونږ مطلب د اتفاق په حق کې دلته دي څوک ته ماته وښیه یو درونه په کور کې په اتفاق نه یو به وایي زه په یوه پاټۍ کې یم بله به وایي زه په بله پاټۍ کې یم اکثر یې کور جګړی. شعرونه درته وایم زما کار د شعرونو سره دی چې مسافرۍ زما خو بل ارمان په زړه کې نه و خو زما نصیب زما د مور په جنازه کې نه و. خپلو جامو کې په خپله ګور ته وسپارله د سوال کپنو جو په ټوله خاریه کې نه و. صیبه د خپلې غریبۍ به درته څه وایمه د قبر ځای زما د مور په هدیره کې نه و. چې په 3 ورځې کور ته راغلم یه مخلوقه غټ روشندان زمونږ د کور په دروازه کې نه و. خور غاړه راکړه په جړا جړا او ښکلې کړمه رور ته مې وکتل بیخي په حوصله کې نه و. ځمکه مې مور پلار مې اسمان تشریح مې دومره وکړه ما سره ځای نور د غزل په قافیه کې نه و. ضمیره دومره بدقسمته یم دې ته ګوره د مور نصیب زما د یو ورور په واده کې نه و. زه په اخر کې یو خبر وکړم مخکې ما چې دا سوشل میډیا شروع کړم ما به طاهر خان کتو ضمیر خان مې کتو څونه اکټیویسټ مې کاته ما ویل چې دیو شانتي سره جوړ کړم چې دوی سره ملاقات وکړم ما هغه سټرګل کو هم هغې لیول ته زه الله ورسولم. مطلب مې دې خبرې په لاس کې دا دی چې موږ څنګه سوچ لرو څه کوو هغې ته موږ الله رسوي نو په کار دا چې موږ یو ښه سوچ ولرو هغې ته بیا موږ الله ورسوي. امید لرم ویډیو خوښ شوي ویډیو را سره لایک کړئ مخکې خپل ملګرو سره هم شریک کړئ چېرته هم چې زما خواږه پښتانه ژوند کوي الله مو تل خوشحاله او بد لره د لوی الله په امان.